د هغه ستر خالق په نوم چې د مظلومانو نصرت کوي او د ظالمانو ملا ماتوي. دوستانو ښې چارې، لکه چې ټول پوهیږو نن د مرغومې شپږمه او د هوراو تکبیر د غبرګو نارو 41 تلین او یا کلیزه ده. نن د عقیدې او ماټریالیزم د تودې مقابلې د سړو خاطرو ورځ ده. نن د جنتي فتواګانو او دوزخي جنگونو د پیل یادګار او منزل ته د هجرتونو او غزاګانو د ستومانه مزل تکرار دی. نن د بې عصري یتیمانو د اوښکو وړو سلګیو د نندارې زړه کیسه او د رژېدلو شهیدانو د امیدونو نیمګړی مازدیګر دی. نن د بارودو په وړاندې د یو باتور ملت د اوسپنیزې ارادې منظره او د هوسونو په سور تنور کې د فتح سوځېدلی انځور دی. له نن څخه 4 لسیزې وړاندې په همدې ورځ شوروي سوسیالیستي جمهوریتونو 25,000 خپل عسکر د هوا او د ځمکې له لارې افغانستان ته په مرش راولېږل او بابر کارمل د تاشکند له راډیو څخه د هغه په ژبه اعلان وکړ چې فاشست امین په مرګ محکوم او د تاریخ کندې ته وغورځول شو. هر خوا د انسان نوین، اخلاق شوروي او د لیننزم او مارکسیزم د افکارو ترانې غږېدل کېدې او د نړیوال سوسیالیزم د غلبې شعارونه بیا اوریدل کېدل. خو پوره 9 کاله 1 میاشت او 19 ورځې وروسته همدغه سرې لښکرې ډېرې بدې ماتې شوې او د حیرتان په بندر باندې بیرته واوړېدلې. د شوروي یرغل په دغه 3346 ورځني اشغال کې زما ښه په یاد دی. زه هغه وخت کې تنکی ځوان وم چې په پېښور کې به د تنظیمي مشرانو لخوا به ځای په ځای به غونډې او کانفرانسونه او د جلسې به کېدلې. نو یو جهادي رهبر د خپل عادت له مخې به هغه چې په سټیج ودرېد نو اول به بخارا آزاده کړه، بیا به فلسطین آزاد کړه او دغسې به راتاو شو افغانستان چې دا هم د ده په قول به په همغه شپه به آزاد و. خو زموږ د 1.5 میلیون شهیدانو وینې لا وچې نه وې او د 1 میلیون څخه زیاتو کونډو اوښکې لا د دوی په اننګو پرتې وې او وچې شوې نه وې چې یو تعداد همدغه جهادي مشران په ډېره بیړه باندې کرملن ته ورسېدل. اول ته د بوریس یلسین له مرستیال سره ودرېدل او د بخښنې او د تاوان د غوښتنې په ځای په دې خوشحاله و چې له هغه سره یې عکسونه او تصویرونه یې ورسره په سور میدان کې واخیستل. تاسو ټول پوهیږئ زموږ په عنعنوي او دودیزه ټولنه کې پخوا به داسې و چې تورسرې به په مخه باندې چاته راغله بالخصوص ځوانانې نو خلکو به ورڅخه لار بچه کړله. خو همدا پرون مو ولیدله چې په کاپیسا کې یوه پیغله فرشته کوهستانۍ له خپل ورور سره او 2 هفتې وړاندې یوه بله پیغله ډېره بادره پیغله ملالۍ میوندي د خپل موټروان ارواښاد محمد طاهر سره په څومره بې دردۍ باندې دی په ګولیو باندې وویشتل شولې او غلبیل شوی چې دا هم د شوروي یرغل د پایلو یوه بله پایله او بل سوغاتو. که داسې د احساساتي برخورد په ځای باندې واقعي ارزونه وکړو نو پوښتنه دا ده چې د برلین دیوال خو مات شه، دواړه جرمنیان شرقي او غربي سره یو شول. مونږ افغانانو ته من حیث یو ملت مونږ ته څه ګټه وکړله؟ میلیاردونه ډالر او دا بېتوله پیسې زمونږ وطن ته راغلې او را روانې دي. مونږ ته څه ګټه ورسېده؟ اوس هم زمونږ د 15% نه زیات خلک
2 وخته پوره ډوډۍ باندې ماړه نه دي. تاسو ګورئ چې په دې وروستیو وختونو کې بالخصوص په دې وروستیو اونیو کې څومره ځوانان عالمان د محراب د قلم د فکر او د پګړۍ خلق مو په چسپکي بمونو باندې والوځول شول او له منځه ولاړل. دا هم د همدغه شوروي یرغل نتیجه ده. که شوروي اتحاد په 15 مستقلو جمهوریتونو باندې وویشل شو تقسیم شو د هغوی ازادي ښه خبره ده چې دا ملکونه د کمونیزم د جغ نه آزاد شول. خو موږ ته من حیث یو ملت بیا هم وایم افغانستان او افغانانو ته څه ګټه وکړه. موږ اوس هم د شوروي اتحاد په رکاب کې د یو جمهوریت نه برق اخلو، برېښنا راوړو او د بل نه غنم اخلو. نن د دنیا تر ټولو بې قدره او بې ارزښته پاسپورټ د افغانستان پاسپورټ دی او د ټولې د نړیوالې د روڼتیا او د شفافیت د سازمان د کلني راپور له مخې دا 4 یا 5 کال دی چې افغانستان دولت د مفسد ترینو دولتونو په هغه پاس درجه او یا قطار کې هلته ولاړ دی. بله دا ده چې زمونږ ګاونډیانو موږ داسې مضبوط نیولي یو چې څومره خوځېږو هماغومره ورسره ژوبلیږو. خبره دا ده چې یو ګاونډي مو په خېټه باندې سیمان تیروي او بل ګاونډي مو د تاریخ د زمونږ د هویت او زمونږ د ملي تشخص او د ترمینالوژۍ سره بربنډه او څرګنده دښمني راخستې ده. همدا تېره ورځ تاسو د تلو د پیاوړي ژورنالست سره د ښاغلي ظریف مرکه ولیدله او واورېدله. ما واورېدله او په ډېر دقت مې واورېدله. د نورو خبرو تر څنګ چې تاسو ټول په جریان کې یاستئ ما وشمارله 6 ځلې د افغان په ځای باندې د افغانستاني کلمه استعمال کړله. زمونږ په وطن کې د دوی پورې یو سلسله تړلې حلقې دي چې هغوی دا کلمه ویله او سپینسرګي کوله، مګر کله چې په دغه سویه باندې یو سړی دا خبرې کوي دا هغوی نور هم جرأت ورته ورکوي او لا یې څیر سترګې کوي. بل زمونږ د بدبختۍ بل دغه دا دی د دې شوروي یرغل بله پایله دا ده چې زمونږ د ملي هویت یا پیژندګلوي هم د سوال او د پوښتنې لاندې راغلې ده. زمونږ ملي بیرغ او زمونږ ملي سرود ته ډېر خلک هغه درناوی چې باید وشي لکه چې نور ملکونه یې کوي خپلو ملي ارزښتونو ته زمونږ خلک یې نه کوي متاسفانه او هغه د یو قوم پورې تړلی دغه بولي سمبول مني. بله دا ده چې د ډېره درد بله خبره دا ده چې یو تعداد جنابان همدغه ملي سرود او ملي بیرغ ته نه ودرېږي چې ډېر سپېڅلی او مقدس بیرغ دی، مګر کله چې بیا نورو ملکونو ته ځي نو بیا لاس په نامه باندې داسې ښکته دا سر یې ښکته نیولی او بیا په لاس په نامه باندې د بل بیرغ او د بل ترانې ته بیا ودرېږي. دا هم د همدغه شوروي یرغل پایله ده. بله دا ده چې دغه څرنګه چې دا دین د یوې ډلې نه دی او د افغانستان د څو زورواکو او چارواکو نه دی، همدارنګې دا جهاد هم د څو تنظیمونو او د څو ګروپونو نه دی. دا ویاړونه هم د ټولو افغانانو مشترک دي. هغه چا چې د سور پوځ په وړاندې مظاهره کړې، د کمونیزم مردباد شعار یې ورکړی، د کمونیزم په خلاف یې چکچک کړی دی، مقاله یې لیکلې، لاریون کې ګډون کړی او د مخالفت اواز یې جګ کړی دی، د ولږې مظاهره او ننداره کړې ده. دا ټول په دغه ویاړ کې شریک دي. دا ټول مجاهدین دي. دا ټول دغه ویاړ مستحق خلک دي. البته دا باید هیر نه کړو چې روسان یوازې په چکچکو نه دي وتلي، بلکې په همدغه سنګرونو کې پرتو سپیرو مجاهدینو دوی په خپلو وینو شبګیرو او په خپلو قربانیو باندې روسانو ته ماتې ورکړې او څوک چې د مجاهدینو دغه قربانۍ دا نه دغه کوي له پامه غورځوي، زما په فکر دوی د تاریخ سره او د تاریخ د مسخه کولو سره دا زه جفا ګڼم او ناروا او زیاتی ورسره ګڼم. دا باید هیر نه کړو. البته جفاګانې د قیادت په سطح باندې شته شوي دي، کیږي او بیا به هم وشي، مګر د مجاهدینو قربانۍ دا باید څوک نادیده ونه ګڼي او هغه زموږ د هر یو زموږ اتل دی. موږ یو اتل نه لرو، موږ ډېر اتل، دغه هر یو زموږ اتل دی او زموږ د پګړۍ ول دی. که زموږ د سپېڅلي جهاد او ولسي پاڅون دغه مشرانو
په شروع کې تنظیمي مصلحتونو او فکري او ایډیالوژیکي اختلافونو ته نه وی کتلي، نو زما یقین دی چې نن به د خونکارې د کودتا چې د ثور په 9 وشوه او بیا د شوروي بربند یرغل چې د جدي یا د مرغومي په 6 باندې وشو، د دې معلوم الحاله مجرمین باید د قانون په چوکاټ کې هغه محاکمه شوي وي او نن باید د زندان د کټارو تر شا باید دی پراته وي. دغو خلکو په ژوندیو انسانانو باندې بلدوزرې ګرځولي دي او د پولي چرخي پولیګونې نن هم ژوندی شاهد دی او د هغې ګواهي ورکوي. دغو خلکو د لیننزم او مارکسیزم او پرولتاري دیکتاتورۍ په خاطر باندې دوی زمونږ ولس، زمونږ ځوانان، زمونږ عالمان او زمونږ ډېر منور قشر چې فقط د دوی سره هم نظر او نه و او د دوی سره د اختلاف یې درلوده، هغه دوی په ګمنامو قبرونو کې بې کفنه ښخ کړل. ستاسو د ټولو نه زه هیلهمند یم چې زما دغه ویډیو به تاسو دلته لایک یا خوښه کړئ او د دوستانو سره به یې هم په فیسبوک کې او هم په یوټیوب کې تاسو له هغوی سره شریکه کړئ. کور مو آباد. مننه.